دوه لنډ تازه خبرونه او په اړه یې د خلکو نظرونه. سلامونه لیدونکو، دا ویډیو تر اخره وګورئ او خپل شخصي نظر هم را سره په اخره کې په کومنټ کې شریک کړئ. لومړی خبر، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي چې د حکومت د مخالفو ګوندونو په غوښتنه به د دې هیواد صدر اعظم عمران خان د رواني جنوري میاشتې تر پایه پورې استعفا ورنه کړي. قریشي دا خبره په داسې حال کې کړې ده چې د پاکستان د تحریک انصاف او د حکومت نورو مخالفو ګوندونو د جنوري میاشتې تر 21 نیټې پورې د عمران خان د استعفا غوښتنه کړې ده. دوهم خبر، د کندهار امنیه قومندان د دې ولایت د والي حیات الله حیات هغه څرګندونې چې ګڼې په یاد ولایت کې 80 سلنه پولیسو دندې پریښې دي رد کړې ده. په کندهار کې یوازې 10 سلنه پولیس په دندو پاتې دي او 80 سلنه پولیسو دندې پریښې دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د مشرانو جرګې یو پلاوی کندهار ولایت ته تللی و او ادعا یې وکړه چې ګڼې د یاد ولایت په پنجوایي، ژیړۍ او ارغنداب ولسوالیو کې پولیسو 300 پوستې په قصدي ډول پریښې دي. خو د کندهار ځایي چارواکو ویلي دي چې د پولیسو ځینې پوستې په تاکتیکي ډول له یوې سیمې بلې سیمې ته انتقال شوي دي. او په همدې حال کې بیا عزازي خان په کومنټ کې ورته خپل شخصي نظر لیکلی دی. هغه لیکلی دي چې که اردو پولیسو او نور استخباراتي او کشفي ارګانونو ته په خپل وخت امکانات ورنه کړل شي او صحیح او منظم په مجهزو سلاګانو سنبال نشي او ماشونه او ډوډۍ په وخت ورنه کړل شي، بدون د شکه چې یا به خپلې دندې پرېږدي او یا به تسلیمیږي. حکومت باید سهولت او امکانات ورکړي ځکه چې دوی د وطن اصلي بچیان دي او په داسې حالاتو کې له خپلې خاورې او ناموس دفاع کوي. له تاسو ډیره زیاته مننه چې دا دوه لنډ تازه خبرونه مو تر اخره ولیدل. که په دې اړه تاسو هم نظر لرئ، خپل شخصي نظر را سره په کومنټ کې شریک کړئ. د همداسې نورو ویډیوګانو د لیدو لپاره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب هیر نه کړئ. تر بیا الله مو مل شه او ښه وخت ولرئ.